د سمنګان ولایت مرکز ایبک په یوه څنډه کې د جوګیانو بېنوا او د ژوند له هر ډول امکاناتو بې برخې یو شمېر کورنۍ ژوند کوي. خیبلې ماشومان له ټاټونو جوړ کورونه او د کوچنیانو په حیرانۍ کتل د جوګیانو د یو تریخ ژوند داستان غږوي. دوی په نورو ورځو کې په درنو کارونو په ګدایي بوخت دي. په وینا یې چې اوس د کرونا ناروغۍ له ویرې ښار قرنطین شوی په لږه شپې سبا کوي. د دوی مشرانو له میلمه راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې تر اوسه پورې زموږ له حاله نه حکومت او نه هم خیري بنسټونه خبر دي. دوی همداراز ټینګار کوو چې له جوګیانو سره دې هم د نور انسانانو په توګه لاسنیوی او مرستې وشي. صبر خدا رو میکنیم، گوشنه و نهار هستیم. دولت هم به ما چیزی رسیدگی نمیکنه. ما هم همین صبر خدا رو کداشتیم دیگه. از دولت میخوایم که دما ارد بیته، برنج بیته، روغن بیته، آذوقه ما را بیته که ما را مسلمان هستیم. الحمدلله نماز میخوانیم، پای وقت نماز میخوانیم، در حق اسلام دعای نیک میکنیم که خدا همین مریضا را گم کنه از دنیا. یعنی همینطور کار داریم ولی دولت پرداخت ما را نمیکنه. ما مردمایی هستیم که مردمای بسیار یک مستضعف، بسیار یک مردمای نادار، بسیار یک مردمای بیچاره. از زمانی که مریض که ما مردم قرنطین شدیم دیگه خدا حاضر شاهدی که روزایی که میشه ما مردم نانی که میخوریم باور ده خدا کنیم بوزی گوسفند مردم اون نان نمیخوره. گپ نه بعد که قرنطین شد بچه من همه نان را ما میخوریم، دا و ترک دق میخوریم. ما هم شکر مسلمان بنده خدا و امت رسول الله هستیم. در زبان ما کلمه شهادت داریم، ما ترک میخوریم. د دوی یو ډله ځوانان د نورو خواریو ترڅنګ هنر هم پالي او له همدې لارې ځانونو ته ډوډۍ پیدا کوي. خو د ښادیو نشتون په اوس دغه چاره هم ټکنۍ کړې ده. یاردی بردارم سال جارو کوم ناز کده حالیست لیلا ولی خالومه. دوی ځانونه افغانان بولي خو یو کس ته هم تذکره نه ده ورکړل شوې. نو له همدې کبله د هر چا له پامه غورځېدلي خلک دي. د یادونې وړ ده چې جوګیان د پلازمینې کابل په ګډون د شمال په یو شمېر ولایتونو کې میشت دي. شفیع الله ستانکزی، میلمه راډیو، سمنګان.